بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو، تاسو ګورئ افغان آنلاین او زه یم ستاسو کوربه سید عدنان شاه. یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یو. باوري ما چې تاسو به ښه رو جوړه د ژوند نه به ښه ډېرې مزې اخلئ. قدرمنو کتونکو، همیشه ستاسو په خدمت کې راځو او ستاسو په خدمت کې چې کوم دی د ژوند د مختلف شعبو سره وابسته هغه ښاغلي چې د هغوی په دې معاشره کې د دې وطن په ترقۍ کې د دې خاورې په ترقۍ کې څه ناڅه کردار وي. نن هم یوازې نه یم او راسره چې کوم دی نو د ځوان زلمی راسره سورج صاحب موجود دی. سورج صاحب چې کوم دی نو داسې یو ناشنا غونته کې کار کړی دی چونکې په نړیوال کچ باندې خو دا داسې عام کار دی، خو بهر زموږ بلا چې کوم دی نو زموږ خلک چې کوم دی، زموږ خپل خلک چې کوم دی، زموږ خپل ځوانان چې کوم دی نو دې طرف ته داسې ډېر کم مایل وي، دې طرف ته رجحانات کم وي. خو بهرحال موږ دپاره دا کار چې کوم دی نو ناشنا یو یونیک کار ښکاري او دغه چې کوم دی نو ډېر د زړه زور غواړي، ډېر دې دپاره چې کوم دی نو وخت غواړي، دې دپاره ډېره پیسه غواړي او نور ډېرې کیسې کتارې غواړي. موږ سره سورج صاحب موجود دی. سورج صاحب چې کوم دی نو د دنیا د یو ګوټ نه سفر شروع کړی و او سفر یې داسې شروع کړی و چې بس په خپل ګاډي کې کېناست او وایي چې بس بسم الله کوم او ځم خپل وطن ته په دې خپل ګاډي کې ځم او خپل ګاډي کې چې کوم دی نو پاکستان ته راغلی دی. دا باندې تپوس کوو چې د دنیا کم ګوټ نه چې کوم دی نو ګاډي کې ناست دی، څنګه دا سفر څنګه تېر شو، په لاره کې کوم ستونزې راغی، په لاره کې کم ملکونه یې وکته، په کم ملکونو نه کم خوندونه واخیسته، د ملکونو رویو، د خلکو رویو، بیا چې کوم دی نو خصوصا د هر ځای خپل خوندونه، د هغې ټول کیسې کتارې داستانونه به در سره شریکو. خو زه سورج صاحب ته په خپل پروګرام کې هرکلی وایم، ستړي مه شي درته یم او ښه راغلاست درته یم، ستړی مه شي. السلام علیکم. ډېره مهرباني ستاسو د ټایم نه. څنګه یې جي؟ خیر دی؟ خیر دی، تاسو ښه؟ خیر دی جي، حال اول ښه دی جي؟ الحمدلله. اکثر له سړی بهر نه راځي نو هغه مونږ دا ایکسپیکټ کوو چې 3 پیس کې به راځي یا چې کوم دی نو هغه داسې ځان نه به یې ټامي جوړ کړی یا چې کوم دی نو پینټ شرټ کې به راځي، خو تاسو ماشاءالله ساده راغلي. خیر دی داسې؟ دا خو د چا خبر چې رالوی شوي دي ملک وطن کې، نو خپل وطن ته چې راځي نو خپل کلچر دغه خو به جیسا دیس ویسا بیس. هر څه بالکل هر څه چې هماغسې خوند هماغه صحیح دی جي. بنیادي یی د کوم ځای له خیره؟ مونږ یو د افغانستان دي. ښه جي. افغانستان کې کوم ځای؟ د لغمان. ښه لغمان یې. دا راته ووایه چې د سفر چې کوم دی ما څنګه په خپل تمهید کې وویلې چې را د دنیا یو ګوټ نه سفر شروع کړو. موږ تاسو څنګه ذکر کول نو ما ته پخوا داسې یو د ټیلیکام کمپني لانچ کېده نو هغه به یو بس به ګرځېدو او پوره دنیا ګوټ ته به هغه اشاره یو امبولینس غونته کې سایرن به غږېدو. موږ چې دا بس به کله رسي، خو آخر کار چې کوم دی یو ځای ته ورسېدو، بیا آخره کې یو کمپني لانچ شو، بیا چې کوم دی موږ اوس د بطورې د ټیلی کمیونیکیشن دپاره استعمالو. خو دا راته ووایه چې کوم ځای نه مو سفر شروع کړو او پاکستان ته په څومره ورځو کې راورسېدی له خیره سره؟ مونږ دا سفر د هالند نه شروع شو چې نیدرلند ورته وایي. صحیح. منځ کې د ملکونه چې کوم یورپ کې راځي لکه جرمني شو، آسټریا، سلووینیا، سربیا، داسې نور ملکونه، بلغاریا او بیا ترکی او جورجیا ته لاړو، راشیا. زموږ روټ ډفرنټ روټ او دا وشو چې هلته هغوی موږ له انټري رانه کړو، دا ویریفیکیشن د ویزې په وجه هغوی هغه بارډر کې هغه سیسټم ورسره نه و چې دی ویزا ویریفیکیشن وکړي، نو هغې د وجه موږ هغه ځینې راواپس شو، واپس رالو ترکي ته. صحیح. ترکي کې ایران ویزا ولګو، بیا د ایران ویزې نه بعد رالو پاکستان ته، تفتان بارډر. هلته څه ورځې مې انتظار وکړو سکیورټي په وجه، نو هغې نه بعد بیا پېښور ته رالو. صحیح دی جي. صحیح دی. دې ټول سفر کې څومره ورځې ولګېدې؟ دا تقریبا 22 ورځې 23 ورځې سفر و جي. او دا سفر څومره و، مطلب څومره کیلومیټره و دا سفر؟ مونږ خو سوچ کړو مونږ چې د کور نه راوتو نو مونږ یو پلانینګ کړو چې دا تقریبا چې ډېر شي 8000 10000 میکسیمم کیلومیټر وي، خو دا زموږ په ګمان کې نه و چې موږ واپس کېږو. د ترکیې او ښار نه هغې نه موږ استانبول ته لاړو، رالو لکه 2 پیرې هلته لاړو د ویزو په وجه او څه مشکلاتو. نو د تقریبا رفلی چې وویو تقریبا 2000 کیلومیټر موږ سفر. 22000 کیلومیټر. دا خو ډېر سفر والی دی. جی بالکل. ښه جي. په لاره مو سفر داسې
خوندونه مزیم ته نه واغشتې که نه؟ ډېر زیات. ښه او چې لکه ترکي ډېر ښکلی ملک دی. ملکونو کې هر ملک خپل یو ښایست دی، خپل خوند دی، کلچر خپل دی. رنګ دی. خو ترکي واقعي پکې فوډ حلال دی، د سیکورټي څه مسله نشته. لکه هر ځای کې ما ځان سره در اصل دغه هم اخیستی روف ټاپ ټینټ ورته وایي چې هغه کې 4-5 کسان آرام سمبلی شي. نو موږ به دا کوو چې یو ورځ هوټل شو، بل ورځ ټینټ کې. او ترکي کې بالکل څه مسله موږ ته نه وه چې هر ځای کې موږ سټے کوو. یورپ کې ترکي پورې هېڅ مسله نه وه ټینټ. صحیح دی جی، صحیح دی جی. دا ولې زړه مو غوښتو که نه داسې څه آیډیا وه چې یاره په ګاډي کې خپل ګاډي کې سفر کوم؟ دا چې د اصل کې یوټیوب کې همیشه ما دا جرنیز کتل چې بای روډ ټو پاکستان افغانستان. نو زما خپل شوق پیدا شو. یو نور ملګری مې هغې هم دا شوق و چې لکه زه به بای روډ دا جرني وکړو. خو دا زما خپل یو شوق پیدا شو چې بس دا به زه کوم ژوند کې. یو پیره کني ما ته ډېر خلکو دې ټایم کې وایي چې دا حالات داسې ښه حالات نه دی، ډېر ټایم کې اوایډ یې کړم. خو بس ما وایي چې اوس مو پلان کړی دی بیا به سر ته رسو. صحیح صحیح صحیح. دې دپاره خامخا بیا ډېر لوی ریسرچ پکار وي، ولې د هر ملک خپل اصول دي، هر ملک خپل رولز دي. نو دا طریقه یا په دې پلان جوړولو کې څومره وخت ولګېده؟ دا پلانینګ زموږ تقریبا 3 کال نه موږ پې لګیا وو چې څه ضرورت دی، څه د ګاډي څه ډاکومنټیشن دی. لکه کارنیټ د پاساج ورته وایي چې هغه یو څه پیسې د ګاډي ډیپوزټ بینک کې جرمني کې اډیک کمپني د هغې سره ډیپوزټ هلته جمع کوئ. او هغې نه بعد بیا ټول ډاکومنټیشن موږ تیار کړو د ګاډي د خپل ویزې شوې، لکه پاکستان ویزه پکار و، د رشیا پکارو، د ایران پکارو. نو دا ټول ډاکومنټیشن موږ مخکې نه ورته سوچ کړو، تیاری م کړو. او په لاره چې څه زموږ ضرورت کېږي که چېرته الله دې نه کړي ګاډی خراب شي، هغې دپاره څه سامان ضرورت دی، هر څه موږ ځان سره تیاری اخیست. صحیح دی جي، صحیح دی جي، صحیح دی جي. نو دغه د ټولو ملکونو کې چې کوم دی نو بیا به ظاهري خبره چې سټے هم کړي تاسو که نه، بس ځینې ملکونه مې وایډ کړي دي او راغلي. مونږ اکثر یورپین ملکونه چې دی هغه مونږ اوایډ کول چې اکثر مونږ هلته سفر کوو، هلته ګرځو په یورپ کې. نو هغه مونږ وایي چې همیشه کولی شو. دې نه بهتر دی چې ایشین کوم ملکونه دي چې په اسانه سړی تللی نه شي یا وخت نه یار سي، نو هغه ملکونه مونږ کوشش وکړو. لکه ترکي کې مونږ سټے ډېر وکړو. صحیح صحیح. بیا هغې نه بعد رشیا کې 100 ورځې راغی، تقریبا 4-5 ورځې رشیا کې مونږ دغه وکړو او وخت تېر کړو. او بهرحال رشیا کې لږ پتنګ شو د جی پی ایس په وجه جی پی ایس کار نه کوو. اور جبې مسله وه، د حلال فوډ مسله وه. که مونږ شاید موسکو باندې تللي وو، هغه یو بېله کیسه وه، هلته کېدای شي هر څه اسانه. او دې خوا مونږ په دې سایډونو لاړو، کزاکستان په سایډ. نو په دې کې لږ مسله مونږ ته جی پی ایس او د حلال فوډ او دا شنه مسله وشوه. صحیح دی جي، صحیح دی جي. کوم ملک ډېر ښکلی دی؟ څنګه تاسو د ترکیې څخه ذکر وکړو، خو لکه په دې ملکونو راغی، کوم ملک ډېر ښکلی دی مطلب چې خلک سیلانیان ورتلی شي، هغه هلته چې کوم دی نو خپل انجویمنټ کولی شي؟ دې اړه باندې راته ووایه. دا خو چې سړی دې ته سوچ وکړي، دا اول جواب به دا وي چې کوم ځای کې سړی رالوی شي. خو خیر بهرحال دا به ووایو چې هر ملک خپل یو ښایست لري، خپل کلچر دی، خپل خلک یې دي، ځینې پکې ښایسته دي. خو ټولو کې چې زما خوښ شو ترکي، په دې مې خوښ شو چې د هیڅ مسله کې مونږ مسله نه لیدلې په ترکیې کې. په ښایست کې مو ډېر ښایسته ښایسته نیچر پلیسز دي، پکې لارې ډېر ښایسته دي. که هغه په شپې کې تاسو سفر کوئ، روډونه یې ښه او هر ځای کې سروس په راتلو، سروس یې داسې وي لکه هغه کې رسټورانټ یې، شاپینګ مالز، هر څه راتلو پکې. صحیح. په دې خو به ډېرې زیاتې پیسې به هم داسې کوم دی لګولي له خیره سره. دا مونږ یو بجټ ځان سره ایښی و چې دا تقریبا یو چې ډېر رف لاړ شي 3500 یورو هغه ځای پورې ایوریج دغه به کوو. خو چونکې دا روټ چینج شو، هغه کې نور روټ سره هغې ویزې رالې، هوټل یې شوې، فوډ شو، هر څه چینج شو، ډیزل ډېر لګېدو. نو دا سفر مونږ ته د یو طرف نه تقریبا 7000 یورو
تقریبا پرېوته حاجي نو اوس به بیا هم پیدل ځي که نه بیا وځو جی حاجي هم دې خپل ګاډي کې بالکل خپل نو ګاډي زه پر ګاډی به هم ډېر مضبوط پکار چې داسې بالکل که نه جی بالکل ما ځان سره Audi Q7 راوسته ډیزل دی ډیزل ایزو کې نور راته مثلا بغیر د ایران لږ مسله شو هلته ډیزل ایران کې نه ورکوي خالي ټرکونه ورکوي عام خبر نه ده چې یو وړوکي ګاډي به ډیزل کې نو ما به اکثر د ټرک والا ته وایي چې ما ته که ډیزل راکوي نو هغوی خپل هغې سره کاډي یو لیمټ لیټر هغې له ورکوي نو ډېر شي خلک داسې پکې وو چې د انسانیت نه پیسې مې هغې نه اخیستو چې موږ ورته ډېره موفر کړو هغې پیسې رانه وانه اخیستې او بیا څه داسې پمپ پکې راغی چې هغې لیکلي دي بورډ لیکلی چې څوک بارني دي په ګاډي سفر کې راځي دلته رایګان ورته مفت تیل ورکوي هغې ها مطلب دا چې کم سیلانیان ټورسټ دي چې هغې دپاره چې کوم دی نو مفت بالکل د تیلو دغه یو هم بندوبست کړی بالکل جی ایرانیان واقعي ډېر مهمان نوازه خلک دي ډېر مهربان خلک دي ما سره یو ایرانی میلاو شو په لاره چې هغه د انګلینډ و هغې هم راغلی انګلینډ نه هغې چې زما نمبر پلیټ ولیدو اشنا شو یو بل سره د هغه ورځ نه دوی ما سره مرسته کړې تر کوم ورځه پورې چې زه د تهران نه ووتم او تر ایران آخر اینډ پورې دوی ما سره مرسته کړو په هر لحاظ کې هغه چې که د سیم کارډ او که د هوټل اخیستو کرنسي ایکسچینج هر څه کې ډېر ما سره مرسته کړې صحیح دی جی صحیح دی جی اوس دې په دا دومره سفر دی چې وکړله خیره نو په زړه دې چې کوم هغه ارمان یا خوب هغه پوره شو که نه دې نه نور هم اکسایټ شوی چې نور به مخکې به هم داسې کیسې کوئ داسې الحمدلله دا ارمان خو واقعي چې یو ارمان چې دا به زه پوره کوم دا الحمدلله پوره شو خو دې نه بعد دا یو ډېر ښایسته جرني و زما په لایف کې اول پیره ما یورپ کې ډېر کړي دي چې داسې سویټزرلینډ ایټلي داسې ګرځو لیکن د دې یو بیل خپل یو خوند نو دا به خامخا جرني مخکې به هم کوو د خیره مخکې به ځو اراده ده چې مخکې ملکونه وګورو ګلف ملکونه شو دې له به هم د خیره ځو انشاءالله صحیح دی جی صحیح دی جی صحیح دی جی اوس چې کوم دی نو خپله څه مصروفیات لرئ هلته هالینډ کې چې کوم څه مصروفیات دي ستاسو زما خپل کاروبار د ګاډو کاروبار کوم ګاډو اخلم خرڅوم او کرپټو آنلاین دا صحیح دی جی نو ګاډی خو به دې ځان له جوړ کړی که نه داسې د ګاډو کاروبار څوک کوي هغه ځان لپاره ډېر ښه مزیدار ګاډی برابروي بس ګاډی ما سره څو آپشنې وي چې بي ام ډبلیو X5 دی چې اوچت ګاډي غټ ګاډي چې ریلیکس پکې تللی شو او ټولو کې ما چې دغه وکړو بیا ریسرچ وکړو معلومات وکړو نور خلکو نه چې په لاره تکلیف نه کوي بیا د Audi Q7 آپشن سره خو آزاده مو ګاډي نو په دې ما ریسرچ کړو بالکل خو مینټیننس مې نارملی وکړو ګاډي له چې نارمل مینټیننس دي چې لکه بریکس اویل وغیره هغې نه علاوه څه داسې خاص هم دغه نه دی کړی چې ډېر زیات په ګاډي مې دغه کړي الحمدلله ډېر ریلیکس راوستي دي صحیح دی تکلیف درته کم ځایونه کې میلاو شو مطلب مونږ به بیهیویر خبره وکړو رویې چېرته داسې ښې نه وي په بارډرو باندې کم خلک ښه کم خلک ښه نه د دې په اړه هم راته ووایي روایي د جورجیا نه بعد لږ چینج شول د خلکو جورجیا ملک کې لږ روایي د خلکو چینج شو بیا چې رالو رشیا هغوی خو خیر په انګلیش که پوهېږي هغوی خبرې نه کوي یا زه نه پوهېږم چې څه مسله خیر یو فارم به تاسو درکړي رشین کې نو تاسو چې یو سوال هم ترې کوئ نو هغوی مونږ سره ټایم نشته خلک ډېر تاسو خپله مونږ په یو ځای کې تقریبا 15 فارمز ډک کړي بیا یې هم راته ویلي چې دا غلط دی دا به یو ټکي پکې غلط راشي هغه تاسو ته نه دغه کوي نه خو لکه واقعي خلک چې خپل خلک ډېر مهمان نوازه خلک دي داسې خلک هم پکې شوي دي چې مخته راغلی چې مونږ ودرېدلي وو هغې راغلي فیملي تپوس کړی چې راشئ چیس کې روټۍ تاسو له تاسو سفر کړی لرې ځینه راغلي نو مهمان نوازه خلک دي صحیح دی جی صحیح دی جی کامن څه دي مطلب په دې پوره سفر کې تاسو ګورئ چې کامن څه دي کامن چې شروع سړی کوي اول خو د ډاکومنټیشن او د ویزې د دې ډېر خیال وساتي لکه مونږ سره هم دا مسله دا وشو چې ایران هلته چې ویزه مونږ له رانه کو په اول پیره نو مونږ
وایي چې بس دا روټ به چینج کړو بس په بله به لاړ شو اخوا ویزې دونه ایشوز نه صرف رشیا ویزا مسله نو هلته چې بیا رالو مونږ سره دا مسله وشو چې تاسو سره ای ویزا دی په دې مونږ تاسو نشو پرېښودی نو بیا هلته راته پته ولګېده چې ګوره مونږ په کار و چې دا ایمبیسي سره مونږ کانټیکټ کړی و هغوی نه ښه پراپر معلومات کړی و چې په دې روټ ځو چې مونږ ته ایکسټرا انفارمیشن راکړي نو په دې شیانو کې ډېر زیات سړی خیال وساتي او دې نه بغیر اوس جورجیا کې انشورنس مسله او د یورپین ګرین انشورنس چې ورته هغه الاو نه دی د دې شیانو خیال ساتل پکار دی او کارنه د پاساژ د دې ډېر به خیال ساتي ایران او پاکستان چې ډېر سټریکټ دی کې دې نه بغیر نه پرېږدي ګاډی صحیح دی جی صحیح دی جی د دې ټور چې کوم دی نو پوره دا جرني ستاسو وشوه د دې ټولو نه بده خبره کومه یې وه چې یاره تاسو یاره دا خبره په دې کې ډېره بده وه بده پکې دی کې دا یو چې رشیا کې یو ذکر روانو مونږ بس شپه وه ناوخته وه داسې 12 بجې شاوخوا کې نو مونږ 120 کې روانو نو एकदम روډ دغه شو خراب شو مونږ ویزا کنسټرکشن وی کار به رواني ډېر ډارک نو مونږ لږ به مزلو کې سم وشي 1 کیلومتر بل دا تقریبا 30 کیلومتر په دشتو کې مونږ ډېر زیات یېرېدلي ماشومان را سره ما سره بل ملګری هغې سره خپل ماشومانو نو هلته ډېر احساس ما غلط وکړو چې ما زړه کې مې دا چې دا اوس ما غلط کار کړی اوس زیاتې کوم خپل ځان سره خودکشي وه لکه دا ډېر خطرناک ټیک دی جی دا لرنینګ پوینټ صحیح دی جی او ښه خبره پکې کومه یې وه پوره د دې جرني ښه خبره پکې دا ده چې ما چې څه په ایران په باره کې اورېدلي وو لکه خلک وایي چې ایران کې تنګول کوي خلک ته افغان کوشش کوه چې افغان مو هغوی افغانان سره ښه نه دي نو دا بالکل غلط خبره ده ولې چې بازارګان نه مونږ رالو تر تفتانه پورې منځ کې مونږ تهران ته لاړو نور ښارونو لکه زایدان شو یعنی واقعي ډېر مهربانه خلک دي میلمه نوازه خلک دي هېڅ خبره پکې نشته زه ډېر دي خلکو نه خوشحاله او بیا چې پاکستان ته رالو پاکستان کې زمونږ خپل یو پښتون زمونږ دونه خاطر وکړو دونه میلماسیا وکړو زما ټول کارونه ما سره ډېر منډه وو چې هغه کم میلماسیا ته پاکستان کې ماته ملاو شوی دی د خلکو کسټم والا ټول زه واقعي نشم هېرولی ډېر مهربانه خلک دي صحیح دی ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسئ چې دا دومره ښکلی داستان چې کوم دی نو د هالینډ نه شروع شو مونږ راوګرځېدو پاکستان ته پاکستان کې نن افغان ټي وي ته راورسېدې صحیح دی چې دا داستان مو واورېدو بس مونږ هم در سره یو ځای سفر وکړو د دې مطلب دغه دی صحیح ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسئ کور مدان قدرمنو کتونکو دا را سره چې کوم دی سورج صاحب و د هغې چې کوم دی نو میری کهاني میری زباني مطلب د هغې د خولې وینا چې دی یو سفر شروع کړی په زړه هر انسان دی د هغې خپل خامخا یو خوب وي یو سوچ وي یو ارمان وي هغې پسې چې کوم دی نو طلبګار چې دا پوره شي خدای پاک د چا واوري د چا خبره چا سرماني دی دا ارمانو په ارمانونو کې به یو ارمان وي چې هغه چې رب زه به چې کوم دی نو خپل سفر چې کوم دی نو داسې پاکستانه پورې چې کوم دی نو په خپله ګاډي کې به کوم او پوره د نړۍ نور ملکونه به هم چې کوم دی په لاره ګورم بهرحال دغه داستان مو تاسو سره شریک باوري یم چې تاسو به د خپرونې نه به خوندونه اخیستي انشاءالله راتلونکي خپرونه کې به داسې نور قیمتي خلکو سره به ستاسو لیده کاته کوو اجازت غواړم د الله په امان